سلام لیاک څخه نړۍ 5 بجو ته ښه راغلاست. نن پیلنی یاشانبه د 1391 المریز کال د غبرګولي شلمه چې 2012 زیږدیز کال د جون له 9 نیټې سره سمون خوري. ویان روح الله اشرت احمدزی. افغان حکومت د بهرنیو ځواکونو له لوري د خپلسار عملیاتو بیا ځلي ترسره کېدل او د عام وګړو وژل کېدل د افغانستان پر خاورې یرغل بولي. د ولسمشر ویان ایمل فیضي وایي دغه کار د ځانګړو عملیاتو د افغاني کېدو په اړه د افغان حکومت او ناټو ترمنځ لاسلیک شوي هوکړلیک سره په ټکر کې دی. دا په داسې حال کې دی چې تېرې ورځې مخکې په لوګر ولایت کې د ناټو د هوایي عملیاتو په پایله کې د ماشومانو په ګډون 18 تنه عام وګړي وژل شوي دي. د لوګر ولایت د برکې برک په ولسوالۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 18 ملکي وګړو د وژل کېدو وروسته د افغانستان حکومت خبرداری ورکړی چې دا ډول کړنې تکرار به د افغانستان پر خاور یرغل وي. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از حکومت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که یک بار دیگر که موضوع تلفات ملکی و عملیات خودسرانه نظامی را بسیار جدی بگیره و از این بعد اگر عملیات‌های خودسرانه در خاک افغانستان صورت میگیره سوی نیروهای خارجی و بمباردمان ها صورت میگیره بالای خانه های مردم افغانستان، این به معنی تجاوز بر خاک افغانستان خواهد بود برای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان. د ناټو ځواکونو عمومي قوماندان د لوګر په ولایت کې دوی ځواکونه د عملیاتو په پایله کې د ملکي وګړو وژل کېدل منلي او په دې اړه د قربانیانو له کورنۍ او د افغانستان له حکومت څخه بخښنه غوښتې. خو ایمل فیضي وایي چې ولسمشر حامد کرزي نن ماښام د بهرنیو ځواکونو عمومي قوماندان او په کابل کې د امریکا سفیر ارګ ته وربللي. بر اساس از این گزارشی که از سوی لوی درسیز اردوی ملی افغانستان ارائه گردید و همچنان از سوی وزارت داخله و رئیس امنیت ملی کشور این بود که زمانی که نیروهای امنیتی افغانستان همراه با نیروهای خارجی به محل که قرار بود در اونجا عملیات صورت بگیره و یا از اونجا گزارش رسیده بود به نیروهای امنیتی افغانستان میرسه، بالای نیروهای امنیتی و نیروهای خارجی انداخت صورت میگیره و یا حمله صورت میگیره. همین جسته که نیروهای خارجی به رهبری ایالات متحده آمریکا خودسرانه تصمیم مزیر میگیرن که بالای خانه بمباردمان صورت بگیره. د ملکي وګړو مرجوب له او د هوایي عملیاتو څرنګوالی تل د امریکا او افغانستان د حکومت ترمنځ جنجالي موضوع ده. په دې ترڅ کې ځینې بیا په پاکستان کې د اورپکو د پټنځایونو شتون او له ترهګرو څخه د اسلام آباد ملاتړ په هېواد کې د جګړې د دوام لامل بولي. په همدې حال کې د افغانستان حکومت هم د سیمې له هېوادونو غوښتي څو پاکستان د ترهګرو پر وړاندې رښتینې مبارزې ته وهڅوي. رئیس جمهور کشور در تمام ملاقات‌هایشان از کشورهای منطقه خواست که باید با جمهوری اسلامی پاکستان در این باره مذاکرات دوامدار صورت بگیرد تا پاکستان صادقانه مبارزه خود در ارتباط به مبارزه علیه تروریسم و افراطیت به شکل واقعیش ادامه بده. سر لدی چې په دې وروستۍ کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملکي وګړو په مرجوب کې کموالی راغلی، خو بیا هم تر اوسه ناټو په دې نه ده بریالی شوی چې په بشپړ ډول دغه بهیر مخنیوی وکړي. ولسمشر کرزي له اداري فساد سره د مبارزې او د ښې حکومتولۍ په برخه کې له ملي شورا څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې موخه تېره ورځ د ولسي جرګې نږدې 80 غړو د دغې جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمي په کور کې په دې اړه بحث کړی دی. سره دی چې د ولسي جرګې یو شمېر استازي د ولسمشر کرزي دغه غوښتنه یو ډول ټاکنیز کمپین بولي، خو ځینې نور بیا له دې څخه هرکلی کوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي چې تېره ورځ یې په دغه غونډه کې ګډون درلود وایي که چیرې ولسمشر د اصلاحاتو غوښتونکی دی اساسي قانون د رعایت او د دولت د درېګونو قواو واکونو ته درناوی وکړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي پارلمان ته د ولسمشر حامد کرزي د مخه کولو لامل په هېواد کې د اداري فساد د له منځه وړو په موخه د امریکا د ولسمشر فشارونه په ګوته کوي. د دغو استازو په وان له همدې امله ولسمشر کرزي غواړي چې د دولت له درېګونو قواو په ګډون یوه غونډه جوړه او دغه موضوع له پارلمان سره شریکه کړي. تأیید و تاکید داشتن به یه امر که رئیس جمهور کرزی بیش از این نباید که با پارلمان بازی کنه، باید به مسئولیت‌های قانونی خود توجه کنه. قانون اساسی بسیار روشن و مشخص میگه که رئیس جمهور نزد پارلمان مسئول است. در این رابطه باید جلسه فوق‌العاده پارلمان دایر شود اگر استعجالیت داره، اگر نداره در ختم رخصتی تابستانی نمایندگان وقتی پارلمان دوباره آغاز میشه رئیس جمهور شخصا باید به پارلمان بیه
این مسئله را با وکلا شریک بسازه. که څه هم دغه استازي د ولسمشر له دغه پریکړې هرکلی کوي، خو په اوسني وخت کې چې د پارلمان د اوړي رخصتۍ پیل شوې دی، د ولسمشر دغه کار د پوښتنو ګڼي. په همدې حال کې د غونډې یو شمېر نور غړي بیا په دې وان دي چې د ولسمشر کرزی له دغه فرصت څخه په ګټنې غواړي څو خپل ټاکنیز کمپاین پیل او سیاسي واک ته دوام ورکړي. آقای کرزی یک مانور سیاسی را میخواد ایجاد بکنه و با تفاهم هر سوی قوا برنامه ها و پلان هایی را که به خاطر تمدید حاکمیت خود در بعد از 2013 داره، یعنی این که میتونه در قانون اساسی تعدیلات به وجود بیاره و به نحوی به نام صدر اعظم یا رئیس جمهور با ادامه قدرت خود نظر به چوکات قانون اساسی ادامه بده. د ولسمشر د تیرې ورځې په غونډه کې د دولت د درې ګونو قواو خپلواکي، د ولسمشر لخوا د اساسي قانون رعایت، د لسګونو سلاکارانو د دندو لغوه، د حکومت له لوړپوړو چارواکو د کابل بانک مسئلې څېړنه، د ټغریز اډوال رعایت، په رانه ډول سرشمېرنه، د تابعیت د تذکرې لرل او یو شمېر نور موضوعګانې مطرح شوې. هنوز در این بار تصمیم گرفتن نشده که آیا این سخنرانی چه وقت صورت میگیره، آیا قرار است که رئیس جمهور کشور خودشان به شورا تشریف ببرن و در اونجا سخنرانی خود انجام بدن و یا از وا خواسته شود تا در یک جای دیگه امرشان ملاقات صورت بگیره و در جریان ملاقات برشان سخنرانی خود داشته باشن. ټاکل شوې د سبا د یونۍ په ورځ په پارلمان کې له فساد سره د مبارزې او په دولت کې د اصلاحاتو د راوستو په اړه د طرح د وړاندې کولو په موخه یوه غیر رسمي غونډه جوړه شي چې په ترڅ کې به یې استازي د دواړو موضوعګانو په اړه خپل وندونه څرګند کړي. په پاکستان کې د جنګیالیو د پټنځایونو د شتون په اړه د امریکای دفاع وزیر د څرګندونو پر وړاندې د پاکستان غبرګون او د افغان دولت له بندخونې څخه د طالب بندیان د خوشي کېدو په اړه د لومړي ځل لپاره په یو لیک کې د سره صلیب له نړیوالې کمیټې څخه د دغې ډلې د مرستې غوښتنه. بیا هم نړۍ 5 بجو ته ښه راغلاست. په دولتي دورو کې د پراخ فساد شتون د افغانستان پد ته زیان رسولی دی. له اداري فساد سره د مبارزې مشر وایي د افغان دولت څو تنه چارواکي په اداري فساد تورن او له دوی سره د مبارزې لپاره د دولت پیاوړي سیاسي هوډ ته اړتیا ده. نوموړی ټینګار کوي چې په هرات ولایت کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د عبدالمجید زابلي پورې اړوند ځمکې غصب او پلورل شوي دي او په هغه کې د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان او د هرات ښاروال سلیم ترکی لاس لري. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر وایي چې د اقتصاد د پخواني وزیر عبدالمجید زابلي زرګونه جریبه ځمکه د اوبو او انرژۍ د وزیر اسماعیل خان او د هرات د ښاروال سلیم ترکی لخوا په 1382 لمریز کال کې غصب شوې ده. در مطالعات خود دیدیم که یک مقدار زمینه از عبدالمجید خان زابلي که به دولت بخشیده بود، این زمینه هم هست و یک خانه که در حدود 22 میلیون دلار قیمت داره. این هیئت قیمت مانده، ما نماندیم، هیئت قیمت مانده ازش وزارت. این خانه 22 میلیون دلاری هم آل به تصرف والی هرات اسماعیل خان است. خب دوسیه به پیش ما آمد. بر علاوه یک کارانسرای است 214 دکان داره، پورم 22 میلیون دلار قیمت مانده که محصول زیر شاروال هرات میگیره. مالیش هم به نام عبدالمجید خان تحویل میکنه. لودین ټینګار کوي چې عبدالمجید زابلي د ځمکو د غصب دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې، خو وایي چې څارنوالۍ تل ویلي چې دغه دوسیه لوی څارنوالۍ ته نه ده رسېدلې. آقای نظری، اگر این دوسیه به تو نامده، اینجا رحمت الله نظری معاون لوی سارنوال، چطور تو به سارنوالی هرات، به سارنوالی کابل، به سارنوالی ننگرهار نوشته میکنی که ما شما جایدادهای عبدالمجید خان پیش هر کس که است و تصرفش بگیرین و ایره به خزانه دولت تحویل کنین. په همدې حال کې د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي چې دغه دوسیه په 1385 لمریز کال کې لوی څارنوالۍ ته رسېدلې او د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل د عبدالمجید زابلي د جایدادونو په اړه شرعي قباله لري. وزیر صاحب اسماعیل خان از او قباله شرعی داره و فعلا ملکیت شخصیش است. این خانه از طرف ورثه مجید زابلي برای خانم اسماعیل خان هبه داده شده. حال تا وقتی که قباله شرعی در دست داشته باشه ما اسماعیل خان غاصب گفته نمیتونه. این که لودین صاحب میگه کار خودش است. په همدې حال کې د هرات ښاروال د لودین خبرې په کلکه رد کړې او هغه یې غیر مسؤلانه بللی دی. قبل از اینکه
یک شهروند یا یک هموطن خود متهم بسازیم به فساد اداری یا سوء استفاده، ایجاب میکنه که از طریق ادارات عدلی و قضایی در روشنایی قانون موضوعات سپرده شه، ریسرچ بشه، تحقیق بشه. بعد از اینکه ریسرچ و تحقیق صورت گیرید، در صورتی که اگر متهم واقعا سوء استفاده کرده بود باید به جزای اعمال خود برسه. ولی ادعای آقای لودین پیش از وقت است، یک ادعای محض دروغین بیجا بیماری. اخو بیا لودین ټینګار کوي چې په دولتي ادارو کې فساد د نړیوالې ټولنې پر وړاندې د افغانستان پت زیانمن کړی. سره له دې چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د ادارې مشر ټینګار کوي چې د څو لوړپوړو دولتي چارواکو د اداري فساد په اړه دوسیې په دغه ادارې کې شته، خو په اړه یې له څه ویلو ډډه کوي. یا که گفتم تا از گیر شما خلاص نمیشم، دقیقه در اخبار نوشته کردین چرا گفته، حال دیگران هم بگوییم که باز داستان دیگه برمی جور کنید. په دې اړه مو هڅه وکړه څو د اوبو او برېښنا د وزیر نظر هم واخلو، خو پر موندلو یې بریالي نه شولو. اخو بیا له دې وړاندې اسماعیل خان ته نږدې کسانو د عزیزالله لودین څرګندونې د نوموړي پر وړاندې شخصي عقده بللې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر برک اوباما امر کړی څو په پاکستان کې ترهګرو په پټنځایونو باندې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه پراخ شي. امریکایي چارواکي وایي چې برک اوباما دغه فرمان په وروستیو میاشتو کې صادر کړی دی. دغه چارواکي ویلي دي چې د دغو بریدونو د پراختیا لپاره د اوباما امر له پاکستان څخه د امریکا د لوی ناهیلۍ ښکارندوی ده. دغه چارواکي ویلي دي چې کېدای شي د دغو بریدونو د زیاتوالي په غبرګون کې پاکستان د CIA هوایي اډې وتړي. خو پاکستاني چارواکي ویلي چې په دغه هیواد کې د CIA اډې تړلي او اوس بې پیلوټ الوتکې د افغانستان له خاورې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه کوي. له دې سره سم پاکستان په دغه هیواد کې د جنګیالیو د پټنځایونو د شتون په اړه د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې لیون پینیټا ډېرې پیچلې موضوعګانې ساده فکر کوي او دغه څیر څرګندونې په سیمه کې سولې او ټکاو ته ګټه نه رسوي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته خپل سفر لغوه کړی دی او یو ځل بیا یې خبرداری ورکړې چې له جنګیالیو څخه د پاکستان ملاتړ د امریکا زغم پای ته رسولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو د شتون او په دې برخه کې د پاکستان د چوپتیا له امله د امریکا د دفاع وزیر وروستۍ خبرې رد کړې. موږ احساسوو چې د امریکا د دفاع وزیر ځینې پیچلې موضوعګانې چې ټول یې د ترهګرۍ او بنسټپالنې پر وړاندې کاروو ساده ګڼي. موږ باور لرو چې دا ډول څرګندونې ناسمې دي او په سیمه کې د سولې او ثبات په برخه کې مرسته نه کوي. خو لیون پینیټا یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې امریکا به د خپلو ځواکونو د ساتنې په موخه د هغو کسانو پر وړاندې چې د پاکستان له خاورې څخه بریدونه کوي پټه خوله پاتې نه شي. پرته له دې چې زیاتو جزئیاتو ته لاړ شم چې موږ به څه ترسره کړو، فکر کوم کافي ده چې وویل شي د امریکا متحده ایالات به د خپلو سرتیرو د ساتنې په موخه له هېڅ کار څخه دریغ ونه کړي. پنیټا د غرض له فاکس نیوز سره د مرکې په ترڅ کې د پاکستان د کمزوره مشرۍ او له ترهګرو څخه د ملاتړ په برخه کې ناهیلي څرګنده کړې او هغه یې د نه زغملو وړ بللې ده. موږ نشو کولی چې د هغه وضعیت زغملو ته دوام ورکړو چې پکې د حقاني اورپکي یو ترهګر له پاکستان څخه افغانستان ته راشي او زموږ سرتیري ووژني او وروسته بیا په پاکستان کې خوندي ځایونو ته ستانه شي. دغه موضوع د زغملو وړ نه ده. نوموړي یو ځل بیا په ډېرې توندې لهجې سره ټینګار کړی چې امریکا اجازه نه ورکوي چې پاکستان دې له ترهګرو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د وضعیت د کنټرول په برخه کې د پاکستان د نه کړنې له امله زموږ زغم پای ته رسېدلی. لویدیځې رسنۍ وایي چې دا د پاکستان پر وړاندې د لوړپوړو امریکایي چارواکو توندې څرګندونې دي. په همدې حال کې پنیټا له همدې امله پاکستان ته خپل سفر لغوه کړ. بل پلوه ځینو رسنیو ویلي چې د نوموړي مرستیال نن پاکستان ته سفر کړی څو د ناټو لپاره د لارې او له پاکستان سره د وروستیو ستونزو په اړه خبرې وکړي. افغان حکومت خبرداری ورکوي تر هغه مهاله چې طالبان له تاوتریخوالي او د ملکي کسانو له وژلو لاس وانخلي د افغانستان له بندخونو څخه به د دوی بندیان خوشي نشي. طالبانو د لومړي ځل لپاره په یو لیک کې د سره صلیب له نړیوالې کمیټې غوښتي دي څو د دوی د بندیانو په خوشي کېدنه کې له دغې ډلې سره همکاري وکړي. خو افغان حکومت وایي د سره صلیب نړیواله کمیټه باید له تاوتریخوالي څخه د طالبانو د لاس اخیستو په اړه د دغې ډلې د بندیانو د خوشي کېدو لپاره همکاري وکړي. سره له دې چې د سره صلیب نړیوال سازمان د طالبانو لخوا د خپلو بندیانو د خلاصون په برخه کې څه نه دي ویلي، خو طالبانو د یو لیک په ترڅ کې د دغې ادارې کړنې ستایلي او له سره صلیب څخه یې غوښتي څو د خپل تګلارې له مخې د بګرام او کندهار له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې هڅې وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان حکومت خبرداری ورکړی تر هغې چې طالبان له جګړې او د ملکي وګړو له وژلو لاس په سر نشي په هیڅ وجه به خوشی نشي. اگر مذاکره در جریان باشه و روند آغاز بشه طبیعی است که حکومت افغانستان در راهی کسایی که جرمشان از طرف محاکم افغانستان سنگین نیست و حداقل یا دچار جنایت جنگی نشدن، خود طبیعی است که حکومت افغانستان در این زمینه اقدامات خواهد کرد. اما آنهایی که انسانهای بیگناهی کشور را میکشند با مجازات خواهند شد. بل پلو د ارګ ماڼۍ له سره صلیب څخه غوښتي که چیرې په دې برخه کې ګام اوچتوي نو د افغانستان حکومت هم ورسره شریک کړي. طالبایی که متاسفانه هنوز سلاح بر دوش دارند و جنگ مسلحانه را پیش میبرند ترک جنگ کنند و به زندگی عادی بر بگردند. در این صورت صلیب سرخ هم میتونه راهکارهای برای آینده کسایی که در زندانهای افغانستان هستند بسنجه و با حکومت افغانستان رو در میان بگذارد. سره له دې چې د افغانستان حکومت له تېرو 2 کلونو راهیسې له طالبانو سره د خبرو اترو په موخه د سولې عالي شورا جوړه کړې او تر اوسه د دغې شورا له لارې سلګونه طالب له زندانونو خوشي شوي دي، خو دغه شورا سره صلیب ته د طالبانو د وړاندیز په اړه کوم نظر نه لري. ما امیدوار هستم که بعد از انتقال کامل زندانها به افغانستان این پروسه رسیدگی به احوال از اینا و رهایی از اینا تشدید شود. طالبانو په داسې حال کې د خپلو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې چې د ولس جرګې د ځینو خړو په وینا طالبان تر اوسه د سولې په پروګرام باور نه لري او دغه هڅې یوازې د زندانیانو د خلاصون په موخه ترسره کیږي. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې نن سهار د یو ځانمرګي برید په پایله کې 4 فرانسوي سرتیري وژل شوي او د 3 ملکي وګړو په ګډون 8 نور ټپیان دي. د فرانسې د دفاع وزیر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د دغه برید په پایله کې د دوی 4 سرتیري وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. په همدې حال کې د نجراب ولسوال لیک ټلویزیون سره د اړیکې په ترڅ کې ویلي دي چې په دغه پیښه کې 3 ملکي وګړي هم ټپیان شوي دي. د سمنګان ولایت پولیس وایي چې د دولت یو شمېر وسلوال مخالفین د کندوز او بغلان ولایتونو له پولو څخه په ګټنې سر دغه ولایت ته دننه شوي دي او د خلکو په ځورولو او د امنیت په ګډوډولو لاس پورې کوي. په همدې حال کې د شمال پولیس په شمالي ولایتونو کې د ځینو ترهګرو د دننه کېدو خبر ورکوي، خو ټینګار کوي چې وسلوال مخالفین نور د دې توان نه لري څو د شمال امنیت ګډوډ کړي. د کابل شمال له لویې لارې څخه د ناټو لخوا د خپلو توکو د لیږدونې په موخه د کار اخیستنې له پرېکړې وروسته په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د شتون په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي. څرنګه چې د سمنګان ولایت پولیسو د دغه ولایت د درې سور په ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیت پخلی کړی، خو د دغو کسانو د هویت په اړه یې څه نه دي ویلي. یگان حرکت‌های از طرف شب مردم آزاری و یگان حرکت‌های تخریبی در ساحات دوردست انجام میدن. تا هنوز که با مربوط کدام گروه مشخصی باشه تثبیت نشده، ولی اکثرا از نام طالب و از اینا در ساحات و شکل مخفی از طرف شب یگان جای داخلیات دوردست دیده شده. ویل کېږي چې دغه کسان د کندوز او بغلان ولایتونو څخه د دغه ولایت ځینو برخو ته راغلي چې څو تنه یې د پولیسو لخوا له وسلو، ماینونو او چاودېدونکو توکو سره هم نیول شوي دي. خو د شمال زون د پولیسو چارواکي په داسې حال کې چې د شمال ختیځ له لارې دغو سیمو ته د ترهګرو راتګ مني، خو د سمنګانو په ولایت کې پراخ شتون ناشونی بولي. یک تعداد افراد اوباش، یک تعداد افراد دزد و رهزن سر بلند میکنن، مخالفین دولت افغانستان به نفع خود از اون استفاده میکنن، یعنی اینا مربوط به ما میشن. این حقیقت نداره. ما ولایت سمنگان از جمله ولایت هم در شمال محسوب میشن و ما هیچ نوع تشویشی از نگاه موجودیت عناصر به شما نامشه گرفتیم مربوط به تایر یولداش میشه نیستیم. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې طالبانو د بدخشان په ولایت کې 2 برټانوي وګړي له 3 افغان ملګرو سره یې تښتولي وو او په یو نوي مورد کې د جمعې په شپه هم د یوې چاودنې په پایله کې د سرپل ولایت له زندان څخه 60 تنه بندیان وتښتېدل چې پړه یې طالبانو پر غاړه واخیسته. له تاسو درنو لیدونکو او له خپلو ټول تخنیکي ملګرو څخه په مننې سره دا نړۍ 15 بجې ښاد او بریالي اوسئ.